فرانس نه یو خوبصورت جنۍ چې دنو هغه بنگلاديش ته لاړه په یو ولک پسې دغه سره واده کاوه د 16 سالو خوبصورت جنۍ او چې کله بنگلاديش ته ورسېدل د بنگلاديش هغه لکتي مکمل تور باندې انکار وکړ چې تاسو سره واده نه کوم ویډیو را سره مکمل وګورئ چې څومره کسان زما ویډیو ګوري کنه نن سبا چې د فیسبوک عشق یا په ټیک ټاک باندې یا په یوټیوب باندې په دې باندې چې دنو عشق شروع شي او دغه نه پس چې دنو هغه جنۍ ته لاړ شي دغه سره دوکا وشي ویډیو مکمل وګورئ زموږ لپاره ډېر ښکلی عبرت دی د سیټه به تاسو د جنۍ ښکاري کنه د دې تعلق د فرانس سره او 16 سال عمر دی او 2 کال مخکې چې دنو د په انستګرام باندې د بنگلاديش د ولک سره چې دنو مینا محبت شروع شو هغه غب شپ لگاو د دوه بچی دنو د یو بل سره غب شپ لگاو تقریبا 2 کال وشولو نو دغه الکو ته ویل کنه چې تراشه بنگلاديش ته راشه او زه به تاسو سره دلته واده وکم او ته دلته راشه نو دا جنې چې دنو ډیره زیاته خوشاله و دغه نه پس چې دنو د فرانس نه روانه شو دا چې دنو بنگلاديش ته لاړه چې کله بنگلاديش ته لاړه د کوم الک سره چې عشق او هغه الک کور ته ورسېده چې کله دغه کور ته ورسېده نو هغه الک ته مکمل انکار وکړو چې زه تاسو سره واده نشم کولای په غټه مو سره چې دنو انکار وکړو دا چې دنو دغه جنې چې دنو ډیره زیاته خپه واپس چې دنو دیو فرانس سره رااله چې کله فرانس سره رااله کنه دغه الک نه خلکو په بنگلاديش کې چې دنو نفرت شروع کو چې ولې تا دې څه وکړل د جنې سره نو هغه دا خبره وکړه کنه چې ما دې سره په انستګرام باندې غب شپ لگاو او ما چې دنو ټایم پاسې کولو ما چې دې سره واده نه کولو او ځکه چې زما یو خزه شته ما چې دنو هغه یو سورې دې پس چې دنو زما ویل واده لري هغه ته مکمل انکار دغه جنې نه کړو ملګرو تاسو سوچوي کنه نن سبا چې دنو د فیسبوک او د دې سيزونو یارانې دي خدا چې دنو ټولي درو دي پیک دي د چې دنو غالک د جنې سره دوکا وکړي دا سره دې کار وشي ملګرو یو خوبصورت جنې چې دنو د فرانس نه روانه شو په غالک پسې چې دنو بنگلاديش ته لاړه او بنگلاديش غالک چې دنو په کور کې انکار وکړي چې تاسو سره واده نشم کولای نو په دې ویډیو کې زموږ لپاره ډېر ښکلی عبرت دی نن سبا چې دنو عامه زندګي چې دنو فیسبوک او یوټیوب او دې سیستم چې دنو عشق او مینا محبت شروع شوی خدا ټول دروغ دي نن سبا چې دن ټول مفاد پرس خلک دي خپل مفاد نه پوره کې کنه دغه نه پس چې دن تاپ پری دي نن سبا چې دن ټول خلک داسې دي کنه ځکه کته سوچ وکړه کنه ته به چې دا الګ چې نو دا دې جنې سره صحیح عشق خو هغه به کې هم پیدا راړي او پیدا به کې لاټای او جنې چې دن هغه هم پاله کې پیدا لاټای چې څه پیدا به کې دغه نه پس چې دنو هغه دیوبل نه جدا شي یا د پیسو د لپاره جنې چې دن عشق مینا محبت کې یا الګ چې دن پیسو د لپاره یا چې دنو د جنې ژوندۍ تباہ او برباد کول غواړي نن سبا چې دنو داسې قسمه عشق چې څومره کسان مې ویډیو ګوري خو دې کمنټ ضرور وکړئ ځکه چې یو خسته جنې ده کنه دغه سره د بنگلاديش ولک داسې کار وکړو په دې باره کې څه وایي خو دې کمنټ ضرور وکړئ